د مفید ګروپ کارخونې اداري مسؤلین وایي په دغه کارخونه کې د پنبې د پروسس او غوړیو د تولید یوه بله نوې څانګه پرانیسته چې په 24 ساعتونو کې به له پنبې څخه 20 ټنه غوړي لاسته راځي او نږدې 1.5 سل کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. فی 24 ساعت 20 تن تولیدات خالصشان است. در حدود 120 نفر الی 150 نفر زمینه کار مساعد میشه و سرمایه گذاری که در اینجا صورت گرفته بالاتر از $1 میلیون تنها در یک بخش پروسس تصفیه و بسته‌بندی است. په همدې حال کې د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي دغه څانګې په پاله کېدو سره به بېلابېلو برخو کې د خلکو پر ژوند او کرنې برخه کې ښه اغیزه وکولی شي. نوموړي د یوې پرمختللې ټولنې په برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. الحمدلله ساخت ایتو فابریکه برای دهقان ما 100% مفید هست و رشد دهقان ما بسیار درست و صحیح میشه، رشد میکنه. همدارنګه د یاد ولایت د صنعت او معدن رئیس وویل دا ډیر د خوښۍ ځای دی چې صنعتکاران د بزګرانو ملاتړ کوي او هغوی ته کاري زمینه برابروي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د بزګرانو شته اقتصادي ستونزو د هواري په برخه کې جدي هڅې وکړي ځکه د کرنې وده صنعت پورې تړاو لري. در زارعین ما که مشکلات داره اگر زراعت هر څه رشد بکنن در صورتی که صنعت در پالویش نباشه زراعت رشد نمیکنه. رشد زراعت توسط صنعت است. د یادونې وړ ده د هیواد په شمال کې د مفید ګروپ کارخونه د لمرګلي، سویابینو، د غوړیو په تولید او د ماهیانو د خوراکي په برخه کې فعالیت کوي چې اوس تازه د پنبې د پروسس او د غوړیو د تولید یوه بله نوې څانګه هم پرانیسته.